بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن بیا خپل د جمع عملی د مشق او تمرین په برخه کې یو چې د کتاب 22مه پاڼه د مشق او تمرین په هکله وه چې تاسو هغه مخکې هم څه کړې وه؟ کار کړی وه. ګرانو زده کوونکو، دلته څنګه چې موږ پوه شو چې عدد څه رقم جمع کیږي، کمې خانې کمو خانو سره باید یو ځای شي او جمع شي، او دلته تاسو په مخکینۍ زده کړه کې د نښو ایښودو طریقه هم زده کړه. خو دلته تاسو ته کیدای شي لږه ستونزمنه هم وي، لکه دلته چې څنګه موږ دا کار کړی وه او دا برخه ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه. خو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې نن لږ نور هم د دې برخې په هکله چې وکړو، لږ نوره معلومات واخلو، لږ نور هم بعضې پوښتنې او سوالونه کار کړو تر څو پرې ډېر ښه پوه شو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ تاسو هم خپلې پنسلونه او کتابچې قلمونه راواخلئ. راځئ چې یو ځای سره ولیکو. دلته موږ بیا هم څنګه چې په کتاب کې سوالونه لیکل شوي وو، هماغه شان سوالونه لیکو، بیا هغه سره یو ځای جمع کوو او بیا د غټ او د وړوکي یا د لوی او د کم، د زیات او د کم عدد توپیر کوو. دلته ګرانو زده کوونکو، که موږ ولیکو چې 25 جمع 32. ښه، او په دې دلته څنګه چې تاسو کتاب کې لرله، دلته موږ یو خانه ولرو او دلته هم موږ بل عدد ولرو، لکه 26 جمع 35. اوس ګورو چې کوم یو عدد لوی دی او کوم یو عدد کوچنی دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته د جمع کولو اسانه طریقه په دې شکل هم ډېر اسانه ده، تاسو یې کولی شئ. خو که داسې تاسو ولیکئ په دې شکل باندې، داسې به تاسو ته نور هم اسانه شي. دلته تاسو اول راځئ چې دا طرف جمع کو، وګورو چې دلته د دې حاصل څو راوځي، بیا به ښي طرف جمع کو چې د دې حاصل څو دی. پس له هغې نه بیا کولی شو چې موږ خپل تصمیم ونیسو چې کوم یو لوی دی او کوم یو کوچنی. ښه، 15 او 2. که دلته موږ 15 او 2 جمع کو څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 صحیح. اوس راځو دلته 2 او 3. 2 او 3 څو شو؟ 15. ښه، دا عدد څو شو؟ 50. اوس راځو خپل دویم عدد ته چې ښي خواته لیکل شوی 26 جمع 15. ښه، دلته ګرانو زده کوونکو، تاسو به پس د دې نه کم عددونه چې د 10 نه ډیریږي یا د 9 نه ډیریږي، د هغې په طریقه اوسه پورې لا پوه ناست دی. که دلته دا عدد کوچنی کو او دلته هم څو ولیکو، راځئ چې دا عدد څو کو؟ 4. آفرین. ښه، دلته اوس راځو دا کارو، لکه 4 او 5. 4 او دلته بیا شو 5. ښه، 1 2 3 4 5 6 8 9. دلته شو 9 او بیا 2 او 3 څو کېږي؟ 5. دا عدد شو 50 او دا عدد شو څو؟ 59. کم یو ډیر دی؟ یویزې خانې، لسیزې خانې وګورئ چې یو شی دی. اوس راځو یویزو خانو ته. ښه، چې یویزه د دې ډیره ده او که د دې، ګورو چې دلته 7 دي او دلته 9. 9 ډیر دي، کومه نښه باید کیدو؟ دا نښه. اوس راځئ چې یو بل مثال سره بیا وکاروو. که دلته موږ 14 کتابچې ولرو، جمع
څو 12 نورې. دلته هم څو قلمونه ولرو؟ 15 جمع 10. ښه اوس دلته کتابچې لرو، دلته قلمونه، یا دواړه کولی شو چې ویو چې دواړه څه دي؟ کتابچې دي. ښه دا که په دې شکل باندې جمع کړو 2 او 3 15 1 او 1 2 دا شو 25. دلته 15 او 0 څو شو؟ بیرته 15 1 او 1 2. ښه دلته ګرانو زده کوونکو دې طرف ته هم دا څه شو؟ 25. دې طرف ته هم شو 25. تاسو په دې زده کړه کې ښه پوه شوي یاستئ. د کمو او د زیاتو په دویم ټولګي کې تاسو د کمو او زیاتو نښې، د مساوي نښې په دې ټولو ښه پوه شوي یاستئ. دلته اوس څه وکړمه؟ کومه یوه نښه کېدم؟ دا او که دا. آفرین مساوي، ځکه 25 دا دي 25 دا یویزې خانې م یو شه دي او لسیزې خانې. کوم یو باید کېدو؟ مساویه ده. ښه اوس راځو خپل بل مثال کارو. تاسو هم را سره یو ځای ولیکئ. ښه دلته لرو 12 جمع 14 مساوي څوک شو؟ دلته څو ولیکو؟ تاسو یو عدد راته ووایئ. آفرین 18 جمع 20. ښه دلته که یویزې خانې سره جمع کړو 2 او 6 2 او 6. ښه 2 4 6 و 8 دانې 1 او 1 2. آفرین. ښه اوس راځو دلته 0 دلته یویزه خانه کې دی او 8 دلته 8 او 0 څو شو؟ آفرین بیرته 8. 1 او 2 څو شو؟ 3. ښه دلته معلومداره ده چې تاسو ګورئ. ښه یویزې خانې څه دي؟ یو شی دی، خو یویزو سره موږ کار نه لرو. اول موږ ګورو لسیزې خانې. دلته 2 دي، دلته 3، دلته 28 دي، دلته 28. کومه نښه باید کېدو؟ دا نښه. آفرین. راځئ چې بیا هم یو بل مثال وکارو. دلته که 11 جمع 32 مساوي 2 جمع 14. ښه دلته اوس که بیا موږ جمع کړو راځو یویزو خانو ته. دلته م 1 دلته 2 1 او 2 څو شو؟ 3. 1 او 3 څو شو؟ 4. ښه اوس دې خوا ګورو. دلته یویزو کې څه دي؟ 2. دلته یویزه کې څو دي؟ 6. 2 او 6 1 2 3 4 5 6 و 8. دلته 4 دلته 1 دلته 4 او دلته هم 1 څو شو؟ 15. کوم یو عدد ډیر دی؟ موږ اول راځو لسیزې خانې ګورو چې دلته 4 دي لسیزو کې، دلته 15. همدې نه پوهېږو چې کوم یو عدد چې ښي خواته دی دا څه دی؟ ډیر دی. آفرین. یعنی تل ښي خواته عددونه ډیر نه وي، خو دا د شمیر پورې ده، د عددو لیکنو پورې ده. اوس راځئ چې یو مثال زه بل هم تاسو ته په دې کې وکاروم چې وګورئ چې چپ طرف عدد هم کولی شي چې ډیر وسي. لکه دلته که موږ ولیکو چې 14 جمع 10 او دلته 11 جمع 10. صحیح. دلته تاسو وګورئ چې دلته 0 لرو، دلته 4. بیا هم څه کېږي؟
دلته لیکو 4 1 او 1 2 مساوي ښه دلته 1 او 0 څو دي 1 1 او 1 2 دلته 21 دلته 24 کوم یو عدد ډیر دی د چپ عدد چې دی چپ طرف ته کوم عدد چې لیکل شوی هغه ډیر دی ګرانو زده کوونکو غیر د دې نه چې تاسو عددونه مو ګورئ تاسو د کم او زیاتو په توپیرونو ډیر ښه په مخکینیو زده کړو کې پوه شوي یاستئ که په دې شکل هم تاسو چې شی ولرئ او غیر د دې نه چې د هغې په شمیر پوه شئ د نظر نه هم چې هغه تیر کوي تاسو پوهیږئ چې کم ډیر دی خو دلته د اعدادو جمع یې تاسو ته ښودلی چې په جمع کې تاسو د کم او زیات توپیر څه رقم کولی شئ دلته خو تاسو ګورئ چې دلته دومره لوبیا ده دلته دومره ښه کم یو ډیر دی ښي طرف لوبیا ډیره ده ښه که چپ طرف ته وبخئ چپ طرف لوبیا ډیره ده که دلته تاسو 15 اشکاله ولرئ شکلونه او دلته په دې شکل په دې رقم ښه کم یو ډیر دی تاسو ښه پوهیږئ چې کم یو دا طرف ډیر دی او د مساوي توپیر باندې هم تاسو پوه شوي یاستئ لکه کم 3 دانې دا دلته ولرم او 3 دانې هم دلته ولرم نو د دوی دواړو منځ کې کومه یوه علامه باید راشي د مساوي ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د مشق او تمرین د جمع کولو کله چې جمع کوئ د دواړو خواو د چپ او د ښي په منځ کې د لوی او د کم د کوچني د کم او زیاتو په توپیر ډېر ښه پوه شوي یاستئ او د علامو او د نښو پیژندنه په ښه توګه کړي چې کم یو زیات کم یو کم او کومه نښه کمې خواته کیدی تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ